ارشاد مطلب جی جی د عشق په اور کې سوی کباب یم ها د عشق په اور کې د عشق په اور کې سوی کباب یم خراب تراب یم خراب تراب یم واه 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 ډېر ښه او تا سره اوسن ما سره مینه ها تا سره حسن تا سره اوسن ما سره مینه که ته مې سوال وې زه د جواب یم زبردست اوتار صاحب ډېر ښه او پټ راته خواندې ځکه د ستا یم پټ راته خاندې پټ راته خواندې ځکه د ستا یم او ما چې چیړې ته زه خو رباب یم زبردست جی زبردست حجره مې ګوره د فقیرېدو حجره مې ګوره حجره مې ګوره د فقیرېدو او که زړه مې ګورې پوره نواب یم ها زبردست او چې یاد راشي روح راله راشي چې یاد راشي روح راله راشي چې رانه هېر شي په مړو حساب یم زبردست زبردست و لوړې ژورې وي د کمرې لوړې ژورې لوړې ژورې وي د کمرې او ځم سمندر ته څو کسې لابي زبردست جی زبردست او زبېښې مې څه ده رنګ مې تورېږي زبېښې مې څه ده رنګ مې تورېږي سینه مې بوی که ګل د ګلابي زبردست او تاره مخ مې مقطعو چې او تاره مخ مې زل بوکي وینې او تاره مخ مې زل بوکي وینې شپې چې ځلیږي هغه مطابق زبردست یو کلام بل بل بداوه که نظم بی نظم بلا خونه نظم دی ارشاد د نظم دی مطلع یې دو چې یوه خوله سره یو ځان کو پښتنو سره راغونډ شو چې یوه خوله سره یو ځان کو پښتنو سره راغونډ شو چې خپل کور سره ودان کو پښتنو سره راغونډ شو زبردست او دا د زی ټکی به کټ کو دا د زی ټکی به کټ کو او د تی ټکی به خپل کو دا د زی ټکی به کټ کو او د تی ټکی به خپل کو څوک کشران څوک به مشران کو پښتنو سره راغونډ شو زبردست جی او نن موقع په لاس راغلی د دې وخت نه فایده واخلو نن موقع په لاس راغلی د دې وخت نه فایده واخلو ونه چې بیا پسې ارمان کو پښتنو سره راغونډ شو وکړو ناره به د حق پورته سره ټول په یوه ژبه کړو ناره به د حق پورته سره ټول په یوه ژبه او بس همدا به یې عنوان کو پښتنو سره راغونډ شو زبردست او مقصد چې زه اوتر ته درخواست کوم چې وطن مو ویرانېږي زه اوتر درته درخواست کوم چې وطن مو ویرانېږي چې یو نه شو نو تاوان کو پښتنو سره راغونډ شو ډېره مهرباني